ډېر نیک سړی دی. وی د شپې مې خوب ولید پیغمبر علیه السلام مې په خوب کې ولید. یو دوه کسان یې راته داسې مخامخ وښول، شنو سترګو والا تک سره سپین سړي دي، سترګې یې شنې دي. وی دا سپي رانه پورې کا. چې راپاڅېدم نو فورا 2 رکعته نفل مې وکړل او هیبت را باندې راغی، بیا ویده شوم. بیا مې نبي علیه السلام په خوب کې ولید چې دا 2 سپي رانه پورې کا. بیا هیبت سره پاڅېدم، 2 رکعته نفل مې وکړل، بیا ویده شوم. بیا مې خوب کې نبي علیه السلام ولیدل او دغه شین سترګې 2 سړي راته کوي چې دا سپي رانه پورې کا. نو شه چې راپاڅېد، خپل وزیران یې فورا راغونډ کړل. مدیرانو کې نیکان خلک وی دغسې خوب مې ولید. وی بادشاه سلامت فورا مدینې منورې ته تلل پکار دي. شاه به قافله تیاره کړې، قافله تیاره کړو چې بیت المال کې څومره مال و ټول یې بار کړ او مدینې منورې ته روان شو. 14 ورځې مزل یې وکړ نو مدینې منورې ته راورسېد. بادشاه خلک پوه شو چې بادشاه راغلی دی، نو د مدینې منورې ته چې به بادشاه کله راغی د مدینې منورې خلکو له به خیراتي صدقه ورکوله. دا غځی د نبي علیه السلام د احترام د وجې نه ګورې. اوس هم زمونږ کتابونه لیکي چې کوم سړی حج له لاړ شي او دې سودا کوي، سامان اخلي، نو د پیغمبر علیه السلام د ګاونډیانو نه دې سودا وکړي. مدینه منوره کې سامان والا چې ستا ګټه هغه دوکاندار خو د 100 روپۍ ګټي که نه، نو چې هغه ګټه د مدینې منورې خلکو ته پاتې شي، نو ښه خبره ده. نو چې دې سپین راغی ستا د ملګرو، وزیر ته یې ویې څه به کوم؟ ویې ما له چل راځي یو لوی وزیر وی پیسې به خیرات کوو، ګورو دغه 2 کسان څوک مفسدان راغلي دي، فساد غواړي په مدینه منوره کې. هغې به معلومېږي دا چې څوک فسادیان راغلي. وزیر اعلان وکړ بادشاه سلامت راغلی دی او څومره خلک چې په مدینه منوره کې دي ټول دې راشي بادشاه وله انعام ورکوي. یو راته و بادشاه باندې راغی خپل هدیه ورکوله خیرات، وزیر ورکولو بادشاه ته ویې ته ورته 200 روپۍ صحیح کوه. ماښامه پورې خلکو له پیسې ورکړې. ماښام وزیر بادشاه ته وي بادشاه 2 کسه دې پکې صحیح کړې؟ ویې نه، چې ما ته نبي علیه السلام کوم ټول دې پکې نو. سهار یې بیا اعلان وکړو چې کوم پاتې دی هغه هم راشه، ورېغه شو. سهار یې بیا مال ورکړ. ماښام یې بادشاه سلامت 2 دې پکې صحیح کړل؟ ویې نه، خو پکې نو. په 3 ورځې بیا اعلان وکړ چې څومره خلک باقي دی هغه هم راشه. باقي خلک هم راغلل، هغې ته هم هغه پیسې ورکړې. وی بادشاه سلامت هغه 2 دې پکې صحیح کړل؟ ویې نه. وی وزیره خزانه خو دې ټوله تشه کړه او هغه 2 کسان خو پکې ما صحیح نه کړل. وزیر هم حیران دی، اعلان یې وکړ. وی مدینه منوره کې نور څوک پاتې شته چې د بادشاه دا خیرات یې نه اخیستی؟ وی نه صاحب. وګوره وی که څوک پاتې پټو کې دار وګوره وی هېڅ څوک هم پاتې نشته. یو سړی راغی دي صرف 2 کسه پاتې دي. وی څوک دي؟ وی نیکان خلک، بزرګان، د ورځې روژې نیسي او د شپې عبادت کوي او د شپې د مدینې منورې مقبرې ته ځي، مسجد قبا ته ځي او ریاض الجنت کې ناستې منځونه کوي او ډېر نیکان خلک دي. ورشه وی علیه بهما هغه دواړه وناولی. وی صاحب هغه خو داسې خلک نه دي چې خیراتونو پسې ګرځي، هغه خلکو له ورکړی کوي او نیکان خلک دي، هغې پیسو پسې نه دي. بادشاه یې سړی پسې ولېږي چې ویې لېږل بادشاه سړی چې دغسې بادشاه دې غواړي تاسو دواړو څه هدیه درکوي. وی بادشاه ته که د هدیې ضرور دي چې مونږ وله ورکړو، مونږ خیراتونو پسې نه ګرځو، مونږ امانت له راغلي. چې بادشاه دا خبره واورېده نو په بادشاه نوره مسار وشو چې دا سړي څوک ولېږه مونږ ورپسې ځو. اسی ورغې بادشاه ویې کتل وزیر ته غلې غوندې ویې دا هغه سړي دی ګورې. نبی علیه السلام چې ما ته کوم شین سترګې سړي په خوب کې ښولي دي چې اشاره یې ورته کړې دا هغه دی. بس بادشاه حکم وکړې دا فورا ګرفتار دې نه معلومات کړ. هغې نه تپوس وکړو چې مونږ په عبادت له راغلي یو او مونږ دلته خدای عبادت کوو او خلک یې ویني چې ګرفتار یې کړل نیکان خلک خو چې ونیسي نو بیا خلک غوبل کوي. انقلاب شروع شو، غوبل جوړ شو چې خلکو عبادت والا خلک دی او نیکان خلک دي، خلکو له صدقې ورکوي، خیراتونه ورکوي او د ورځې روژې دی او د شپې لمونځونه کوي. دا خو بادشاه غلط کار وکړو چې ونیول. خیر بادشاه ته معلومات کوي هغې هل نه وایي. بادشاه ورغی چې د کور تلاشي اخلي، مکمل کور یې وله اولټو هېڅ څیز یې پکې پیدا نه کړ. یو څو دین کتابونه پکې پراته
او نو پاسد پیسې پکې پرته په دې پیسو څه کوي ویل موږ خلکو له خیرات ورکړو هیڅ شي پکې بادشاہ پریشان دی او خلک هم غوسه دي چې دا نیکان دي ولې نیولي دي او دین چې خدای نبی علیہ السلام خو خیرات او دا دو سړي او سړي دا دقیق نه او شکل یې ډېر نیک دی کومه دا کوئی پټي والی دي جامې چولی دي دا به مولا دي چې ورکول سپینګری کسان دي اخره کې بادشاہ وی چې دا کور کوم ټول ولاټاو دا مخامخ یو ځای دی دا مصلی پرته تاسو دو چته کې ورو خبره وکړه اے ماشومان وکړه خبره دا مصلی چته کې چې هغه وزیر راغی مصلی چته کړه دا اعلان دی یو کانه پروت دا کانه چت چې کانه چت کو لاندې تجور څنګه پرته پاره کانه پروت دا تجور څنګه چته ګلاندې سورنګو دا بادشاہ کوئی سړی وخت کا چې سړی کته کله سمند لا سړی واپس راغی چې دا خو له وسو دا نه ختمي بس سړی یې ګیر کوي آیو آله سره راغلی سمع سلام دې او سم کې دا پرېږه او اهل مدینه په کله چې سړی ګوري دوه غواز دي مونږ دا چې خوب لیدل د نبی اسلام راته دوه کسې کې اسپیرانه ګورې کا سړی کوی شو بس بادشاہ سلامت نبی اسلام درته ویل موږ سوال چې سړی تحقیقات وکړي موږ د فرانس نه راغلي موږ انګریزان یو عیسایان یو او موږ د سورن کانستو ماهران یو موږ ګیرې پرې خېري پټي په سر کړی دي تاسو د مسلمانۍ طریقې نه زده کړي دي او موږ د فرانس انګریزانو پیسې راکړي دي عیسایان هغه پیسې مروړي د خلکو صدقې ورکړي او موږ د سورن وباسو په دې راغلي یو چې دا سورن وباسو پیغمبر اسلام د قبر نه وباسو او دې موږ د قبر نه لري وباسو دې پسې موږ راغلي خبر نبی سورن سکړه دا خلک چې تاسو ته وایي چې د شپې د بقي مقبرې ته عبادت د جنه موږ خوره چلو څومره خوره چې راوباسو نو هغه خوره ورو چلو چې څوک باندې پی نشي کله یو ځای ته د شپې کله بل ځای ته چې څوک دونه مهارت ولري وی کارم څومره کړی دی وی صاحب د پیغمبر علیه السلام کو مبارک ته یو لیش ځای پاتې یو لیش ځای پاتې دا نسیم پاتې شو وی دې کې څنګه خپل شی یو شو چې کنو زلزله راشي هیبت را باندې راشي نن زمون اومه شپه چې دا قلب ځای کې مونږ کار کوو دا کار نه کېږي ټول سورت نه مستې دي دومره مهارت دی هغه سورت مدینه منوره کې لرې ځای کې کور پکړی اخیستی دا هغه ځای نه شور شروع کړ او هغه سورت نه کو مبارکو ته رسول کړي دغه ځای نه غوندې مونږ هغه خپل شی هغه سسکوره یا څټک یا بل څه شی دی هغه ته ورنسو نو په مونږ باندې زلزله ده بیا هغه بادشاه هغه سورت بند کړ او سهار وختي اعلان وکړ خلک یې را جمع کړل او د هغې نه سرونه قلم کړل او اور یې بل کړ په اور باندې شولو او بیا د پیغمبر علیه السلام د قبر مبارک نه ګیر چاپېره دومره لویه کنده بنیادونه وویستل چې اوبه پکې راوختې او بیا سیکه راوړه ویلې کړه هغې پکې ګیر چاپېره واچوله چې دا مسله ختمه شي دې نه پس ګورې کافران زموږ دین پسې نښتي دي قسم قسم نخرې کوي دا وایي چې دا کافر دی او امریکا دا بل دی ستا پسې نښتي دا کوشش کوي اسلام نه دې نه مخکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او صحابو پسې څه نه دي کړي